ولسمشر غني د امریکا غوښتنه رد کړ. دا چې امریکا څه غوښتنه درلوده او ولسمشر غني ولې رد کړ، همدا ټول معلومات راسره په ویډیو کې ګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو له قوله لیکلي چې واشنګټن د ولسمشر محمد اشرف غني غوښتي چې د خپل لوړي مراسم وځنډوي، خو باوري سرچینو صهیون ته وویل چې غني د امریکا غوښتنه رد او ټینګار یې کړی دی چې مراسم به پر خپل ټاکلي وخت چې د پنجشنبې ورځ ده ترسره کوي. د سرچینې په وینا ولسمشر غني پتون د امریکا ته ویلي د طالبانو سره د مذاکراتو پر مخ وړلو لپاره یو واحد جهت او قوي حکومت ته اړتیا ده او امریکا دې د دې معقولیت ته غاړه کېږدي چې د خلکو په رایو رامنځته شوی حکومت په تدبیر او واحد دریځ د سولې مذاکرات پر مخ وړلی شي. سرچینه زیاتوي له لومړي سره د امریکا فشار د همدې لپاره و چې یو مصلحتي حکومت رامنځته شي، خو د ولسمشر غني ټینګار په ټاکنو ځکه و چې د سولې د مذاکراتو د بریالي کولو او په نظام کې د طالبانو راګډولو لپاره یو واحد او غښتلی حکومت ته اړتیا ده او د پخوانیو تجربو پر اساس څو جهتي حکومت حد اقل یو واحد مذاکراتي پلاوی هم نشي رامنځته کولی. یوې بلې سرچینې صهیون ته څرګنده کړه چې د امریکا د ټاکنو لانجو برخه کې د اشرف غني د مخالفو سیاسي جهتونو غوښتنه ته غاړه ایښې ده، ځکه خو د لوړو مراسم ځنډولو خبره کوي. پر دې سربیره کرزي او یو شمېر نور سیاسي جهتونو چې ښاغلي غني سره وړاندې او ټاکنو کې د هغه ناکامي غواړي، له امریکا یې غوښتي وه چې د ټاکنو پایلې باطل اعلان کړي. بل خوا د ولسمشر غني د لوړو مراسم لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي او ګڼ شمېر خلکو ته بلنه هم ورکړل شوې ده. ډېر مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.